د حلال خور انسان بچي د امت امامان مشران جوړيږي او کله چې انسان حلال نه خوري د دې انسان د بچونه علما قرآن قارن جوړيږي موږ به یو واقعا ذکر کو په تور مثال باندې کله چې یو چا حلال خوري کله د حلال خورلې دي الله رب العالمین د هغه او د هغه د بچونه څومره د دین خدمت اغشته دي عبد الله بن مبارک رحمه الله دا تاسو پیژنئ نوم به مولا د علماء ډیر اوریدلې یو بهترین تابعی دی دا او یو محدث دی احادیث هم تنقل دي جهادونه هم کړي دي علمونه هم کړي دي چې زهبي رحمه الله په سیر اعلام النبلاء د سیرت کې لیکلي دي چې عبد الله بن مبارک سي عالم چې صدفه یو لک طلبه د علم طالبان د بشریقي خرده ته د علم زده کړې لپاره دومره د علم دا خیر دا ولې د دین الله رب العالمین خورګه ذکر د حلال خور انسان بچو د پلان چې مبارک د بارک راغلي دي وای دا چې مبارک دا ډېر حلال خور انسان په بصره کې یو باغ او مبارک داغي څوکیدار او دا باغ چې د یو وزیر باغ مبارک به یو عجیب واقعه ده د سوچ کوي مبارک به د باغ څوکیداری کوله درې کاله مبارک د باغ څوکیداری وکړه دا وزیر به د خلانه راته درې کاله بعد ام دغه وزیر د باغ لراله چې د باغ حالت معلوم کی چې کله رانه وته د باغ ته چې ګوري په دې کې مبارک ده مبارک دوی مبارک نه پیژنه چې دا د باغ مالک دی مبارک دی ویلي چې د سکارو په دې باغ کې یو د انارو شربت را لوکا او هغه راوړل چې وېس کما وې سید ته کې دا لړ مبارک او انار راوښو او دا غیر له شربت وکړه چې کله له شربت راوړل نو دا شربت ډیر تروشو به خوندو وې کله چې شوم وکړه وې په دې کې د وزیر ویلي د باغ مالک چې الله دې لاس مات کا ته ما لګلې چې ما شربت وکړه تا خو د زهر یو ګډ مال راوړل دا به څنګه وسکما نو قانون دا لیکل شي یو غریب سړی او د غریب سړي تعلق درب سي هغه به د چا د مشرۍ او د چا د ملکیت او د هغه نه متاثر کیږي دی مبارک ته ډاری کیږي چې الله دې ستان رسمات کی ولې راته خیر وکړه وای ته ولې مله دا خراب شربت کړې ته ما پیژنې وای نه څه نه پیژنم وای زه د باغ مالک یم او وزیر سیم وای شي یې بنو ظلم نه سو کما دی وزیر وته ویلې چې تا درې کاله زما د باغ څوکیداری وکړه په دې درې کاله کې تا د انار خون معلوم نه کو چې دا به خوند دی او دا خون والا دی هغه وته ویلې مبارک وته ویلې چې ګوره وزیر سیوا زستا د باغ څوکیدار یم په باغ کې خو دې کوم نقصان نه وي نه حیوانات وغیرہ په خړلې نه وي نه تګېشته خو نه وي نه وای ګوره وزیر سیوا زستا د باغ څوکیدار یم او ستا د باغ د میوه سکون کې نه ما چې ستا د باغ د میوه خوندونه معلوم کړه چې دا انار ترش دی او دا مزیدار دی او دا خوندور دی زکه درې کاله ما په باغ کې تیر کړی دی او ستا د باغ د میوه خوند منه دی سکه زکه ته ماته اجازه نه کړې او د کوم شي چې اجازه ماته نه هغه حرام یې زیاده خورم دی وزیر ویل چې کېدې شي سکه پیرا سوال ده د باغ نه بار ته وروته چې وروته زنانه را روانې وي وای دی وزیر یې زنانه ته چې خوري ودرېږه ته پور نه کوم وای څه وای په دې بصره کې ته حلال خور انسان معلوم دی په دې ټوله بصره کې حلال خور انسان څوک دی وای او بالکل راته معلوم دی وای څوک دی وای دلته د وزیر یو باغ دی او باغ کې یو څوکیدار دی مبارک نوم دی په ټوله بصره کې د حلال خور انسان دی دا وزیر دې جن روان شو جمعه کې د خلکو نه د بوسو کو چې په ټوله بصره کې حلال خور انسان څوک دی وای د دې ته د باغ وزیر باغ دی او مبارک باغ کې څوکیدار دی او هغه حلال خور انسان دی په دې کې دغه وزیر راغی دې باغ ته به دې څوکیدار دی ویل مبارک دی چې نوم دې سره وای مبارک به نوم دی وای الله دې پتا کې برکت واچي وای خزر کړي مبارک ورته ویلې چې راخذ په پیسو کېږي او ما سره دومره پیسې چې په دې باغ کې په څوکیداري کې ماته میراو شي چې وی خورم واده په چی باندې وکم خزر په چی باندې وکم وای خزر کې وای ولې نو کوم چې پیدا شي اوس مې وشي وای سره کوم خزر ته کې مبارک ورته ویلې وای يهود چې خزر کوي هغه څه د وجنه خزر کوي يهود چې وای خزر کوي هغه د مالداري د وجنه کوي کوم خزر چې مالداري هغه سره يهود نکاح کوي نسوارا شوی نکاح کوي د څه د وجنه نکاح کوي نسوارا وې د دې د وجنه نکاح کوي چې د کمی خزې سرمن سپینې پوستکي سپینې نسبي غټي دا خزر نسوارا نکاح کوي او مسلمان سره چې نکاح کوي هغه د دیندار خزې سره نکاح کوي چې دیندار خزه پیدا شي زه نکاح کوم وې دی وزیر وته ویل چې زما لور ده او ډیره دیندار ده اته مت تعالی په نکاح باندې درکوم وې دی مبارک ورته ویلي چې ګوره وزیر صاحب ته هم مالدار سره ما سره دومره روپۍ نشته چې هغه په مہر کې ورکما وای دی وزیر ورته ویلي چې دا باغ می تعالی درکړه د الله لپاره او تی د خپل خزر په مہر کې ورکا په تور شپه کې حلال خورګي کړي وا حلال خورلې
الله ولا باغم ورکا الله ولا خزم ورکا تاریخ ولا لیکلی دی ویل کسنګ چې مبارک نیک عملو ام د قرانګي د خزه د وزیر لور هغه نیک عملو سلفیانو هر زی دعوت کوي اتلو شزل یا نورونو ساجد حسن وای اشعار رکت الحق خبروي ساجد حسن وای اشعار رکت الحق خبروي رب محافظ شحق پرست شاعرانو هر زی دعوت کوي اتلو شزل یا نورونو رب محافظ شحق پرست شاعرانو هر زی دعوت کوي اتلو شزل یا نورونو د دین اسلام خدمت کوي ای سلفیانو هر زی دعوت کوي اتلو شزل یا نورونو هر زی دعوت کوي اتلو شزل یا نورونو